د اسلام ستر سالارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستلارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستلارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستلارا ستارا تک سرا رڼا شوا بتخانو کی زلزلې شوي د توحید دیوارو خانه د ژوندون خوږې شیبې شوي. د منار اسلامی رادیو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې موږ تاسو د صحت په جامه کې ملبوس یو. دا درس د سنن ابو داود او کتاب الطهارت ابواب بیانېدل دې ځینې پورې څلور اویا ابواب بیان شو د کتاب الطهارت. اوسو 15 نمبر باب شروع کیږي او حدیث دی 186 نمبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ترك الوضوء مما مست النار. مسألة الباب دادا وخلاصة دا باب مقصد دا باب داده نشته د اودس د اغه څنګه چې مسکړی وي اغل راوړو، یعنی کوم شی اور مسکړی دی په اور باندې پخړلې شوی دی ایو سړی اوخړلو نو دا ماتون کې د اودس نه دی. نو په دې باب کې اغه روایتونه راوړي امام ابو داود رحمه الله چې داغه نه دا ثابتېږي چې کوم شی اور مسکړی وي او په اور باندې پخړلې شوی وي نو هغه ماتون کې اودس لرنه دی. خو به پگ او یا لمبر چې باب دی باب التشدید فی ذلک باقی کې هغه احادیث راوړي او هغه روایتونه راوړي چې د هغې نه معلومیږي چې کوم شی اور مسکړی وي نو هغه ناقض او ماتون کې اودس لره دی او اودس کول د هغه نه واجب دي. انشاءالله د دې تطبیق به هم کوو. کوم اختلاف چې ائمو د باره کې نقل کړی دی هغه به هم ذکر کوو. نه په دې باب کې چون کې دو قسمه روایتونه شو او دو قسمه احادیث موجود دي. یو قسم هغه حدیث دی چې د هغې نه دا ثابتېږي چې کوم شی اور باندې پکړی شوی وي اور مسه کړی وي ماتونکی دی اودس لره. او دویم قسم احادیث او روایتونه هغه دي چې د هغې نه معلومیږي چې کوم شی په اور باندې پخ شوی وي یا اور مسه کړی وي نو ماتونکی اودس لره نه دی. نو په دې وجه باندې اختلاف العلماء پیدا کړلی شوی دی. په دې مسله کې د علماء اختلاف دی. اکثر علماء رای سلفن او خلفن دا ده چې کوم شی په اور باندې پخ شوی وي یا اور مسه کړی وي ناقض او ماتونکی اودس لره نه دی. دویم قسم جماعت او ډله داسې ده چې هغوی وایي چې کوم شی اور مسه کړی وي او ودې خوړو نه اودس به کې دغه د وجې نه. خو کوم علما چې قائل نه دي په دې خبره باندې چې کوم شی په اور باندې مسه کړلی شوی وي نو هغه ماتونکی دی اودس لره نه هغوی د هغې روایتونو نه توجیحات کوي چې کوم روایتونو نه معلومیږي چې کوم شی اور مسه کړی وي نه هغه ماتونکی دی اودس لره. یو توجیح دا ده چې هغه احادیث چې هغې نه معلومیږي چې کوم شی اور مسه کړی دی نو دا ماتونکی دی اودس لره دغه احادیث منسوخ دي په حدیث د جابر رضی الله عنه باندې. حدیث د جابر رضی الله عنه دا دی کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما مست النار و اخر خبره د شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسدي داوا چې نشته اودس د هغه سنه چې مسه کړی وي هغې لره اور. نو حدیث د جابر کې دا راځي چې کانا آخر الامرین. دویم تطبیق علماء دا کړی دی لکه دا ابو سلیمان خطابی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه جمع بین الاحادیث کړی ده او چې کوم احادیثو کې امر دی هغه شی چې په اور باندې فوکړل شي
او چا وخوړه نو اودس دیو کې د امر د پاره د استحباب دی او امر د پاره د وجوب نه دی. امر د پاره استحبابي امر دی، وجوبي امر نه دی. نو دا جمع ده بین الاحادیث. او یو درېمه توجیه علماء هم ولم نقل کړې ده، خو چونکې هغه توجیه صحیح نه ده. هغه دا ده چې کوم روایتونه کې راځي چې یو سړي هغه شی وخوړه چې په اور باندې پوخ کړی شوی دی، اودس دې وکړي. نو مراد د اودس نه لغوي اودس مراد دی، خوله وینځل لاسونه وینځل مراد دي. خو دا جواب ضعیف دی او دا توجیه ضعیفه ده، ځکه چې الفاظ شرعیه به دا حمل کولی شي په معنی شرعیه باندې. نو مسألة الباب داوا متوجه. باب فی ترک الوضوء مما مسد النار. باب دی بیان د پر خضر داو داسته کی د وجه دا سنا چې مسکړی وی غلرول. وبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا مالك راوی د حدیث دی عبد الله بن عباس ان رسول الله صلی عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکلا کتب شاتن اخلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چیلی ثم صلى به رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ کړلو ولم يتوضأ او دس اونکړلو. د دې حدیث نه صراحتا دا خبره ثابت شو چې کوم شی باور باندې پوخ کړل شوی دی نو داغه د خوراک نه او دس کول واجب او ضروري او لازم نه دي او ماتون کې او دس لرا نه. وبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان الانباري المانا. دا بل حدیث دی په باب کې یو سلو واتیا. راوی د حدیث دی مغیره ابن شعبه. مغیره ابن شعبه وی زبط النبی صلی الله علیه وسلم ذات لیلة زمل مشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا یوشپا ای نزلت علیه ضیفا زد پیغمبر سرا مل مشم یوشپا فامر بجنب حکم وکړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو طرب د چیلی ابن جزیر اثری هغه چې جنبن ستوي القطعه من الشيء یو ټوکړه ته ویل کېږي دی شي یو برخه ته ویل کېږي دی شي. نه ابن الاثیر الجزری لیکي ابن الاثیر الجزری لیکړي دي چې الجنب القطعه من الشيء یو ټوکړه یو برخه دی شي دی ویل کېږي. نه دا خبره ابن الاثیر الجزری په خپل کتاب النهائي کې ذکر کړی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړلو په صحیحه د غوښې د چیلې باندې په شویان هغه وري تکړلې شولا هغه په خکړې شو او وري تکړلې شولا. واخذ الشفره رسول الله صلی الله علیه وسلم چاړه راواستله رسول الله صلی الله علیه وسلم چاړه راواستله فجعل شرش چې پرې کولې زما د پاره بها په دې چاړې سره منه داغله. قال راوی د دې سوی چې مغرب شو بده فجاء بلال قال بلال رضی الله عنه فآذنه بالصلاة خبر ورکو پیغمبر ته د مانزه د ټیم آذنه خبر ورکو د ته بالصلاة په مانزه سره چې د مانزه ټیم دی. نو فآذنه مانس ده ابن الاثیر الجزری لیکي الاذان الاعلام بالشيء اذان څه ته وایي خبر ورکول په شي سره د اذان ویل کیږي. خبر ورکړلو هغه ته په مانزه د ټیم چې مانزه ټیم پوره دی. قال راوی وی فالق الشفر رسول الله صلی الله علیه وسلم چاړه وغورځوله. وقال وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له سدی بلال لره تریبت یداه په خاورو د ککړ شي دوه لاسونه د دومره جلتی ولي وکړله. تریبت یداه امام جوهری په اصحاح اللغات کې لیکي تریب الشیء بکسر راء اصابه التراب. تریب څه ته ویل کی تریب الشیء چې وشي ته خاور ورسیږي. نه عربی تریب الشیء چې دې ته خاور ورسېدله. ظاهرا دا الفاظ او کلمات د خیرو دي خو لیکن خیره مراد نه دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعان نه دی. پیغمبر چا تخیره نه کوي. مؤمن بل لعان نه وي. حدیث کې راځي چې مؤمن لعان بنئ نو پیغمبر د کوم ځای لعان شو خیره چا نه کوي. ابو سلیمان خطابی په معالم السنن کې لیکي چې دا کلمات عرب استعمالي عند اللوم په وخت د ملامتۍ کې څوک چې ملامت کوي
زجر او زورونه ورکي تنبیه ورکي نوي تربت یداهو. ابو سلیمان خطابی هغه دا خبره ذکر کړی ده معالم السنن کې چې دا عربو اصطلاح ده په وخت د ملامتۍ د یو شخص کې دا کلمات استعمالي زجر او زورونه تنبیه مقصد وي، خیری مقصد نه وي، خیری مقصد نه دي. و د دې حیثیت او د دې مراد پشان د قسم لغو ده چې قسم لغو هغه لري اعتبار نشته، کفاره فقې نشته دی، نو دا هم د هغې په منزله او د هغې په شان دی. تربت یداهو حیثیت او منزلت په شان د قسم لغو دی. حاصل بداش عرب دا کلمات استعمالی دپاره تنبیه او زجر و زورینی مراد نه خیری نه دي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بلال تا دا الفاظ استعمال کړل تربت یداهو بطور تنبیه. وقام رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسید یصلی منزی اکړلو. زاد الانباریو زیادت کړی دی انباری چراوی د حدیث دی او شیخ دی د امام ابو داود. په دې حدیث کې دا الفاظ ذکر کړي دي وکانا شاربی وفاء وفا مغیر شماوی چې زما دا برید ګدو، زما دا برید چې کوم دی هغه ګدو. نفقصه لی علی سواکن پریکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لره زما د پاره په مسواک باندې لاندې ته مسواک کې خود زما د بریتم او د مسواک د پاسه وخته کټلل شونډې را خاري کړلې. نو دا مسواک کې لاندې د بریتونه کې خدلې دي او شونډې ولا اخیستلې دي. د شونډو د پاسه چې کوم وختې دي هغه واخیستل لري کړلم. او قال یدسی وی راوی یا فرمایله سو اقصه لك على سواکن ز کډکوم دلرا ستاده پارا په مسواک باندې. خو مقصد او مراد یو جوړیږي. نو د دې حدیث نه څو مسلې ثابت شي. یو مسله تر نه دا ثابتېږي چې پرې کول د غوښې په چاړه باندې دا شرعاً جایز دي. یو دویم مسله ثابت شوه چې د میلمه دپاره به طعام تیارې د خپل وس مطابق د وسو مطابق. بل ثابت شو اکرام الضیف. مغیره بن شعبه له رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښه تیاره کړله په خپله ورله په چاړه باندې پرې کوله. بله مسله ترنه ثابت شو دا چې د مانځه وخت رالی او ته ډوډۍ ته ناست وې او ډوډۍ ته د ډېر شوق نه و، شوق دی نه و او ډوډۍ نه خرابېدله، نو ډوډۍ به په ځای باندې پرېږدې او مانځه ته به ځې. دا مسله ثابت شو. هر چې دا روایت دی چې حدیث کې راځي وأقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء که اقامت د مانځه دپاره وکړلی شي نو فابدؤوا بالعشاء تاسو روټۍ خورئ مونځ پرېږدي دغې وخت کې. د هغې جواب دا دی دغه حدیث محمول دی په هغې صورت باندې چې کله ډوډۍ خرابېږي فرق پکې پیدا کېږي سړېږي بیا وروسته تکلیفي خوراک دغه ډوډۍ سړېږي خرابېږي یا د انسان ډېر شوق دی ډوډۍ ته وږی دی خو دا ډوډۍ ته پاتې نه شي او مانځه ته لاړ شي د ده په توجه خوشو عاجزۍ کې فرق پیدا کېږي. کوی شي ډوډۍ پرېږدي مانځه ته لاړ شي هغه صورت کې چې دومره شوق یې ډوډۍ ته نشته دی وږی نه دی. بله مسله ثابت شو د دې نه لنډول د ویښتو او د بریتو او کټ کول د ویښتو د بریتو دا د حدیث نه ثابت شو. برید یې به اوږده نه ساتې، د زناور غوندې کارونه به نه کې، د سیرلي غوندې کار به نه کې. مسلمان دا دی چې ګیره اوږده وساتي او برید یې لنډ کړي. ګیره خریل او برید یې خریل دا طریقه د مسلمان نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو او د مسلمانانو د علماء الدین او د صحیح مسلمان طریقه او عادت دا نه دی چې برید یې هم خری وه ګیره هم خری وه. دا طریقه د مسلمانۍ نه ده، دا طریقه د خلاف شریعت ده، دا د مجوسو طریقه ده او د هغې خلکو طریقه ده چې هغه د اور عبادت کوي. مسلمان مکلف دی په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند وي، د پیغمبر د تعلیماتو د پیغمبر د دروسو پابند وي، د شریعت او د اسلام پابند وي. هغه مسلمان دی چې سړي کلمه ویلې ده نه ګیره خري بریتې خري او سړي کلمه نه ده ویلې هغه هم د عمل کوي. نه د مسلمان
او دغه څه ترمنځ څه فرق دی. په ګیره باندې چاړه راخکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډه باندې چاړه راخکل دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او د سنتو سره ظلم او زیاتې دی. ګیرل خریل یا لنډول د ګیرې دا د مسلمان سنت نه دي، د مسلمان عادت او طریقه دا نه ده او اسلام ته اجازت نه دی درکړی په دې کې. ولې الله او د الله پیغمبر خفه کړو؟ ولې د الله په قهر او د الله په غضب کې ځان راولو؟ څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کوي، رسول الله چې فلیس منا، هغه زمانه نه دی. ګیره لنډول یا خریل دا د پیغمبر د سنتو مخالفت دی او په ښکاره مخالفت دی، عملا مخالفت دی. په کار دا ده چې مونږه کوشش وکړو چې الله او د الله پیغمبر په څه باندې خوشحالیږي هغه کار وکړو. مونږ د رسول الله د شفاعت امید ساتو، توقع ساتو. نه چې سړی ګیره هم خریلی ده، برید هم خریلی دي، نو رسول الله به د ده دپاره په ورځ د قیامت کې څه شفاعت او سفارش وکړي. ورونو ګیره ساتل، برید لنډول علماو دې ته واجب ویل دي. واجب او واجب هغه عمل دی چې په پرېښودلو باندې انسان سخت ګنهګارېږي. حتی چې علماو یو دا خبره ذکر کړې ده او کتابونو کې شته چې سړي ګیره وخریله یا لنډه کړله او لږ لږ غوندې پرېښودله چې له په دې مخ ښکاره کېږي او د آینې ته مخامخ کړلی شو، په آینې کې وګتل او ځان ورته ښایسته ښکاره شو او په زړه کې دا خبره وکړله او ولا چې زه خو ډېر ښایسته شوم، د ګیرې خریدو سره ډېر ښایسته شوم او ډېر ښه ښکاره کېږم، نو په دې کې خطر د ارتداد ده. ولې؟ ځکه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته سپک وګتله او د پیغمبر سنتو ته سپک ګتل د ارتداد دی. ورونو ارتداد دا معنی اسلام نه اوړېدل دي. خطر د ارتداد د پکې چې ته کېدای شي مرتد شي، دا لویه خبره ده. او په دې صورت کې به سړي باندې ښځه هم طلاق کېږي که نه، ځکه چې ته مرتد شولي، پیغمبر سنتو ته د سپک وګتل نه مرتد کېږي چې مرتد شي، ښځه باندې طلاقه ده. دا خبره معمولي مه ګڼئ، دا لویه خبره وګڼئ، دا عظیمه خبره وګڼئ. ډېر کله ته موږ ته یوه خبره معمولي ښکاره کېږي، شریعت کې هغه ډېر وزنداره وي او ډېره لویه خبره وي، ډېره عظیمه خبره وي. دغه حکم او دغه عاقبت د هغه انجام ډېر لوی وي. پیغمبر سنتو ته سپک ګتل او د پیغمبر سنت ښایسته نه ګڼل او پیغمبر سنتو باندې ځان نه ښایسته کول، دا مسله د ارتداد د ارتداد. که ته قولا د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري او د پیغمبر په سنتو باندې ته قولا رد کې، نو ارتداد ته رسېږي. او بیا هغه سنت چې په صحیح احادیثو سره ثابت وي او اجماع د امت هم په دې باندې وي چې دا یو سنت عمل دی، حتی چې وجوب قول علماو کړی دی، امر راغلی دی، امر دپاره د وجوب دی که نه. رسول الله چې ګیره وساته، برید یې لنډ که، امر دی، امر دپاره د وجوب دی. ټول علما په دې باندې متفق دي چې امر معنی وجوب. نور معنی چې راځي د امر هغه مجازي معنی دي، حقیقي معنی نه دي. معنی حقیقي د امر وجوب دی. که ته د امر د وجوب نه بله معنی مراد کړې، د امر نه د امر نه وجوب معنی نه اخلي، بله معنی اخلي، نه قرینه به غواړي، بلا قرینه ته بله معنی نشي مراد کولی. نو یو امر دی د رسول الله او ته هغې امر ته قولا سپک ګوري یا عملا هغه ته سپک ګوري، نه دا ارتداد دی. دا څه دی؟ ارتداد دی. نن سما زمونږ اولاد او زمونږ بچي د پیغمبر د سنتو نه متاثر نه دي، د پیغمبر د نقشې او د حدیث او د تعلیماتو نه متاثر نه دي. ولې؟ چا ورته دین نه دی ښودلی که نه، چا ورته اسلامیات نه دي ښودلي که نه، د اسلامیاتو نه لرې پاتې دی، د تعلیماتو د رسول الله نه لرې پاتې دی، د دروسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لرې پاتې دی. اسلامیات ورته نه ښیو، اسلامیات یې نه پوهیو، نو ضرور هغه به خلاف اسلام کارونه کوي، د شریعت خلاف کارونه به کوي. قرآن او سنت سره نه عادي کوو، د الله د دین سره نه عادي کوو، دا ورته نه وایو چې ګوره دا اسلام دی، دا دین دی. نه هغه د یوروپ د طریقو نه متاثر دی. ویښته موږ سرونو کې قسمه قسم سر جوړو، کرښې پکې وباسو، نقشې پکې جوړو. دا خو د پیغمبر طریقه نه ده چې په سر کې نقشې جوړوه، په ګیره کې نقشې جوړوه، 4-5 قسمه ګیره جوړوه، څه کټ کوه او څه لنډوه او څه کلارې کوه، څه ښکته کوه، څه پورته کوه. دا کوم اسلام دی؟ دا کومه طریقه ده؟ ته وایې چې زه د رسول الله امتي یم او ما کلمه ویلې ده، او کلمه مې دا ویلې ده
چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په دې کلمې خبر باندې سوچ وکړئ. په دې کلمه کې دوه جزء دي چې سړی مؤمن کیږي او په اسلام کې داخليږي. نو یو جز دا دی چې د الله په ذات باندې فورا عقیده ساتي. دویمه خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت به مني، او پر رسالت منلو کې دا معنی ده چې د پیغمبر چې کوم تعلیمات دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دروس دي، هغه به زه منم، په هغه باندې به زما ایمان وي، هغه ته به زه سپک نه ګورم، نه قولا نه عملا. د پیغمبر سنتو ته سپک ګتل قولا هم عملا هم د جرم دی. د پیغمبر سنت به په قول باندې په خوله باندې به هم منې تسلیمې به، په عمل کې به راولي، عمل کې به راولي. عداوت او دشمنی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره کوو. زمونږ په ژوند او زندګۍ کې، زمونږ په نقشه حیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت موجود نه دي. نو د مغیره بن شعبه رضی الله عنه برید ګدو رسول الله ورپسې چاړه راواستله او پرې کړل ترنا چې غټې مه ساته، داسې مه کوه. دا طریقه ښه نه ده چې ستا برید ګدو وي او ږیره دې خریلې وي. برید دې په خوله کې پراتې دي او ږیره دې نشته، د ځناور غوندې کارونه به نه کوې. وبي قال حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا سماک. دا حدیث د 138 نمبر آیت، دا حدیث د 138 لمبر حدیث دی. الراوی د حدیث دی عبد الله ابن عباس. قال عبد الله ابن عباس وی اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم کتفا، وخړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید بزی، ثم مسح يده بمسح، بمسکو لاس په پیوټاټ باندې، بمسح په کسری د میم سره دی، ټاټ ته ویل کیږي چې خلک ور باندې کینی. کان تحته لاندې دینا، ثم قام برسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د فصله منځ وکړلو. د حدیث نه یو درې مسالې معلومې شولې. یو حدیث نه خدا مسله ثابت شوه، کوم شی په اور باندې پوخ کړلی شوی وي، ودې خوړه ناقض او ماتون کې اودس لره نه دی. دویم خوراک دې وکړلو، مزمزه دې ونه کړله، خولې ته دې اوبه وانه چولې، مونځ کول ور باندې جایز دي. بغیر د مزمزې نه پس د خوراک نه ته مونځ کوی شي. دریم مسله دا ثابت شوه چې لاس دې په دسپاک باندې یا په کفړه باندې پاک کړلو پس د خوراک نه وی دې نینځه، نه دا جایز دی، وینځل ضروري او لازم نه دي. رسول الله خوراک وکړلو، لاس یې په یو ټاټ باندې پاک کړلو، مانځه ته ودرېدلو، پریم کنګال نه کړله، وینځله، مزمزې ونه کړله، او دغه رنګې لاس یې وینځلو. جواز دلیل که نه؟ دا حدیث دلیل دی په دې باندې. وبي قال حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا حمام عن قتادة. دا حدیث د اصولو یو کم نوی. راوی د حدیث هم عبد الله بن عباس ته ان رسول صلی الله علیه وسلم انتحش من کتف، رسول الله صلی الله علیه وسلم غخرا وشلولا غاخونو سره من کتف د چاری او د ولینا، ثم صلى بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم يتوضا او د سونه کړلو. د حدیث د دوه مسلې راووتلې. یو د حدیث نه دا مسله معلومه شوله چې په غاښ باندې غوښه شلول دی واړو کې نه دا جایز دی. بعض خلک دا بد ګڼي، کم چې روشن خیال خلک دی او یوروف نظریه خلک دی، ناغو غوښه شلول په غاښ باندې دا بد ګڼي. دا سپک طریقه ده، دا د وږو خلکو طریقه ده چې غوښه په غاښ باندې شلوي. نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، دا د لوچک خلکو طریقه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اډوکې نه غوښه په خوله باندې را جدا کړې ده. انتحش من کتف، لغت وګوره، نحشن څه ته وایي؟ اخذ اللحم بالاضراس. نحشن معنی څه ده؟ اخیستل د غوښې د اډوکې نه په غاښ سره، دې ته نحشن وایي. دا پیغمبر کړی ده. کولی شي ته چې د اډوکې نه غوښه په غاښ باندې را جدا کړې. دا سپک طریقه نه ده، سپک عادت نه دی، نظر کې دا سپک ما خله، خو رسول الله کړی دا دې کوي شي، جواز دی تعالی را. دوی مسله ثابت شوه، پیغمبر غوښه وخوړله، په اور باندې پخ شوې وه، منځ یې وکړلو او داسې ونه کړلو. نو ترجمة الباب ترنه ثابت شو د حدیث نه. وبي قال حدثنا ابراهيم الحسن الخصعمي حدثنا حجاج. حدیث دی یوصلو نبی. راوی د حدیث دی جابر بن عبد الله
محمد بن منکدر وی چې ما اوریدلی جابر بن عبد الله نه چې هغې ویله قربت للنبي صلی الله علیه وسلم خبزا ولحما ما نږدې کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوښه او ډوډۍ مې ورته مخې ته کېښودله او غوښه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودله فاکله پیغمبر وخوړله ثم دعا بوضوء فتوضا بهم بیا اوبه راوغوښتلې د اودس یې وکړو په هغې باندې ثم صلى ظهره بیا یې لمونځ وکړو د ماسپښین ثم دعا بفضل طعامه بیا راوغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زیتي طعام چې کوم پاتې شوی طعام و هغه یې راوغوښتو راوړه چې ویې خورم فاکله پیغمبر وخوړلو ثم قام الى الصلاة بیا پیغمبر پاڅېد لمانځه ته ولم یتوضأ او اودس یې شرعي ونه کړلو دلته مراد دا دی چې اودس یې شرعي نه دی کړی دا حدیث صحیح حدیث دی او امام ترمذي هم ذکر کړی دی مسله ثابت شوه کوم شی چې په اور باندې پکړلی شوی دی او دې خوړلو اودس کول ضروري او لازم نه دي دا حدیث نه دا مسله ثابت شو وبي قال حدثنا موسى بن سهل ابو عمران الرملي حدیث دی 190 راوی د حدیث دی جابر رضی الله عنه قال جابر فرمای کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار آخری شان امرین امر مراد شان او حالات آخری کار د کارون د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسو ترک الوضوء پر خودل د اودس مما د سنا غیرت النار چې مغیر کړي وی غلرور امام داود چې هاذا اختصار من حدیث الاول دا اختصار دی د حدیث اولنا یعنی مراد د امر دلته کې شان او قصه مراد ده یعنی آخری د واقعات او د حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس اون کړلو د هغې څیز نه چې په اور باندې پخړی شوی یعنی چې یو سړی هغه شی اخري چې په اور باندې پخړی شوی دی نه د هغې نه اودس نشته مسله ثابت شو وبي قال حدثنا احمد بن عمرو بن صرح 192 نمبر حدیث دی راوی د حدیث دی عبید بن سمامی مرادی مرادی نسبت دی قبیله ته چې مراد یو قبیله د یمن و دا وی قدم علینا مصر عبد الله بن حارث بن جزء من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم راغله منګه باندې مصر ته عبد الله بن حارث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه فسمعته يحدث في مسجد مصر وامر دل داغنا چې بیان کولو په جماعت د مصر کې قال غوي چې زه شپږم شخص ما یا اوم شخص ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فدار رجولین پکور دی سړی کې فمر بلال فناداه بالصلاه تیر دل کو بلال आवाज وکړو پیغمبر ته په مانځه چې د مانځه ټیم دی فناداه بالصلاه بلال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړو په مانځه چې د مانځه ټیم دی دیني مسله ثابتېږي چې د اذان نه وروستو امام ته आवाज کول یا بعضې اشخاصو ته आवाज کول د مانځه دا جواز لري خو دې نه به هغه تصویبي بدعي نه جوړی تصویبي بدعي به نه جوړی چې هغه مستقل اعلان کول دي پس د اذان نه چې د مانځه وخت دی راځئ په لسپیکر کې اعلان کول یو شخص دو شخص ته आवाज کوي شي امام ته आवाज کولی شي کمره کې ناست دی چې د مانځه ټیم دی د مانځه وخت دی راوځه دا جواز لري مشکل په دې کې نشته فخرجنا روتمنگا فمررنا برجل تیرېدل وکړو موږ په یو سړي وبرمته على النار کټوۍ د هغه په اور باندې پرته وه خوټ کېدله کټوۍ په اور باندې پرته وه جوش یې وهلو رسول الله ویل ده ته اطابت برمتک آیا کټوۍ کې چې څه پراته دي هغه پخړی شي دي که نه دي قال ویله نعم بأبي أنت وأمي پخ شوي دي ای د الله پیغمبره زما مور او پلار دې تا نه قربان شي نه فتناوله راواست رسول الله وسلم داغه نه بزعتن څه ټوکړه د غوښې څه برخه یې ټوکړې نه وستله فلم یزل همیشه پیغمبر یعلقها خوله کې اړوله راړوله هغې لره جویله هغې لره حتی احرم بالصلاه تر دې چې داخل شو په مانځه کې او ما قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما قتل او مانځه کې داخل شو د دې حدیث نوم دا مسله ثابت شو چې پس د خوراک نه مزمزه
خوله وینځل ضروري او لازم نه دي، یو لاس وینځل ضروري او لازم نه دي. بله مسله دې ثابت شوم کوم شی چې اور مسه کی دا د خوراک نه او د سوا کول واجب ضروري نه دي. باب التشدید فی ذلک، شپږ اویم نمبر باب دی. د باب کې هغه روایتونه راوړي چې دا نه دا ثابتېږي کوم شی چې اور مسه کړی دی په اور باندې پخش کړی شوی دی ودې خوړو او داس به درنه کې. وبي قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه 193 نمبر حدیث دی د کتاب الطهارت. راوی د حدیث دی ابو هريره. ابو هريره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الوضوء مما انزجت النار، او دس دی د هغې شي نه چې اور پخ کړی وي، اور باندې یو شی پوکړلی شو ودې خوړو او دس بګیم. وبي قال حدثنا مسلم ابراهيم، دا بل حدیث دی په باب کې 194 نمبر حدیث دی. حدیث دا دی چې ابو سفیان ابن سعید ابن مغیره داخل شو په ام حبیبه باندې، نه فسقطه قدحا من سبيق، وی خوړه پاغه باندې یو فیلا سطوان، فدعا بماء فتمزمز، وبي راوختلی خلی وینځله. فقالت ولد امي حبيبي يا ابن اختي يا خوريا اي زوي د خور زما تاودس نکي ولي تاودس نکي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله فرمای توضؤوا مما غيرت النار او قال مما مسد النار. رسول الله فرمای چاودس وکي دا سره چور مسکړی وي سکړی وي اور مسکړی وي. نو دینم ثابتېږي چې کوم شی اور مسه کړلو نو د هغې نه اودس دی. قال ابو داود په حدیث د زهري کې راځي چې دا حدیث زهري نقل کړی دا کې یا ابن اخي یا ابن اختی په ځای باندې یا ابن اخي راغلی دی، خو دا شک من الراوي دی. خو لیکن مسله دا ده چې حدیث دا څه نقصان نه رسوي، مراد د حدیث ته څه نقصان نه رسوي. نو د دې نه دا ثابت کړلی شوله چې کوم شی اور مسه کړی وي نه لحاظه نه ته به د هغه نه اودس کولی شي. تطبیق مې درته کړی دی چې کوم احادیثو نه دا ثابتېږي چې کوم شی په اور باندې پوخ کړلی شي نه هغه به د هغې نه به اودس کې. نه دا حدیثونه یا منسوخ دي او یا محمول دي په استحباب باندې. مخکې مې دا مسلې وضاحت تاسو ته کړی دی، دا مسله مې مخکې توضیح کړې وه. باب فی الوضوء من اللبن، یو سړی شیدو وخوړل، دا باب دی اوویا. باب فی الوضوء من اللبن، د باب مقصد دا دی چې یو سړی شیدو وخوړل او ویسکل نو د هغې نه وروسته خوله وینځل دا حکم استحبابي دی. حکم څه دی؟ استحبابي دی، واجب نه دی. د استحباب دپاره دلیل څه دی؟ وروسته حدیث دی. باب فی الوضوء من اللبن، کنګالول د خولې د وجې د شیدو نه، دلته مراد د وضو نه وضو لغوي مراد دی. وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد 195 نمبر حدیث دی. راوی د حدیث دی عبدالله بن عباس ان نبی صلی الله علیه وسلم شرب لبنا، رسول الله صلی الله علیه وسلم شیدو اسکل، فدعا بماء وبي راوتلی، فتمزمزه خولې کنګال کړله، ثم قال بیا فرمایل ان له دسمن، یقینا دې دپاره غوړوالی دی، یعنی غوړوالی دی. د دې یو دا خبره معلومه شوله هر هغه شی ته وخوړلو چې خوله کې غوړوالی پرېږدي یا په خوله کې پوټي پاتې کړلی شولو غاښونو کې، نو په کار دا ده چې خوله وینځلی شي او کنګال کړلی شي چې هغه غوړوالی ختم کړلی شي یا غوړوالی څه شي ختم شي. باب رخصت فی ذلک، دا باب دی اتابیم. په دې باب کې دا مسله راوړي شیدو د څښلو نه وروسته خوله کنګالول دا ضروري او لازم نه دي، صرف حکم استحبابي دی. افضل دا ده چې وکړلی شي. انس بن مالک راوي د حدیث دی، هغه وایي یقول وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم شرب لبنا، رسول الله صلی الله علیه وسلم شیدو وڅښل، فلم یمزمز خولې کنګال نه کړله، ولم یتوضأ اودس یې ونه کړلو، وصلی مونځ وکړو. قال زید، وی زید چې راوي د حدیث دی، دلني شعبه علی هذا الشیء، ښودل وکړل ما ته شعبه په دې شیخ باندې. شیخ نه مراد څوک دی؟ موطع ابن راشد. ما ته شعبه ویله چې د موطع ابن راشد نه احادیث واخله او ازدکا. مقصود د زید په دې قول سره توثیق دی د موطع ابن راشد چې شعبه د توثیق کړی دی او تایید کړی دی، ځکه شعبه ما ته ویل چې دې شیخ نه
احادیث زده کوا. ورونو زمونږه درس په دې ختم کړلی شو او ورسېدل زمونږ دا درس 9 باب ته. 9 باب انشاءالله آینده کې مونږه شروع کوو. شروع د 15 باب نه تر 9 باب پورې زمونږ سبق ورسېدلو. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك. تبعزنا توفیرنا دی ټول ورکړل دنیا نا د سپرلی رنگین سحر شو مړې د شرکت شکدي شوې په نبیانو کې سردار زمون خوب پیغمبر مونږ ولی دستدار زمون